بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد واجب الاحترام معزز مسلمانانو مشرانو کشرانو ورونو دا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک موضوع شروع او دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیرت اوریدل او زده کول د دې مطلب او مقصد دا دی چې په انسان باندې د عبادتو هغه بوج سپک شي کمنګ تاسو المنس کو یا تلاوت کو یا ذکر کو یا د دین په برخه کې چې هر کار وي نو موږ مسلمانان چې کوو نو هغه موږ په خپل ځان باندې بوج ګڼو کله چې مسلمانان د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه خبر او آگاه شي په دې باندې پوه شي نو په دوی باندې بیا دا بوج کمیږي او سپکیږي کله چې د سیرت تذکره کیږي نو موږ وایو چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام المنځ څنګه کړی دی او داس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام څنګه کوو روزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه نیولا د زکات حکم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام څنګه کړی دی غزواتو کې شرکت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام څنګه کړو حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقه باندې کړی دی نو دا ټول مسلې ذهن تراشي نو انسان په دې باندې پوه شي چې یاره د دې لمونځ امر او حکم موږ ته څوک کوي نو هغه عبادت چې پتا باندې بوج پریوزي هغه پتا باندې بیا سپکیږي د سیرت اوریدل او زده کول مطلب دا